یو سپینګیری بوډا راغی 15 شپېته ږیره به باندې چا سره جګړه وه 15 شپېته ږیره جج ورته شریعت وکړي په چای کې هغه زما نوم ورته ښودلی دی چې په دې کو ما پسې راغی وی چې اول نه دا قصه درته کومه که ګټم خو شریعت کوم او که نه ګټم نو نه کوم چې قصه راته تېره کړه نو بیلودی مالګټي معلومه ده چې زه ستا ملا ماته کړم دومره یې ګیره وه په ګیرو میرو کار نه کې وای جومات به غر وي ته به ناستې پکې هک په شانې ګیرو کار نه داسې ګیرو په دې ولو واښه هم ډېري واښه ته پوه شې په ګیرو کار نه کېږي دومره ګیره تازه ګومنځ به پکې د ورځې 3 ځله واله لوی تسبیح بورد ویل ګټم که بیلم چې قصه راته تېره که مالګټې او پکې بیلوده ویل ستا نامه مې ورکړې مال ډېر دې ښه کړي چې خبره را میدان ته شوه فیصله مې ولیکله چې دې بیلودن د هغه نصرالله نوم او دې صفي الله چې دی وګټل جج له مې چې فیصله ولېږله جج چې ورته اعلان وکړو ده ګیره راونیوه ویل ما ته خو نه دي چې ته ګټې جج ورته ویل ماما هغه پسې زه نه یم خبر ورشه په دې ټکي هغه له قبضه ورټکي ني جیل ته دی چې راغی صاحب په دا دواړه لاسه ویر کوي اوس او ګیره راشو کوي های 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 ولې ویل تا خوړل چې ته ګټې که نه مال ماما ته زما په خبره نه وې پوه شوی ځمکه پردی وه نو چې پردی تا سره پاتې وې نو بیلله دی او چې پردی مال خپل حقدار ته ورسېدو نو تا وګټله که نه زما مطلب دا و چې ته ګټې عمر له مې د جهنم نه خلاص کړې تر مرګ ساعته پورې را سره خبرې ونه کړي خو چې زما نوم به ورته چا اخیسته ویل بیا خدای دې د دین دنیا خراب مال ستا خو آخرت خراب دی کور دی وران دی او ما حق کړي دي دا زمونږ د خلکو ایمان نو ایمان پیدا کوي او د زندګۍ فیصلې قرآن ته کوي دا علما چې ستاسو په دا لوډ سپیکرو کې شپه ورځ ترجمې کوي دغې له ورشي تاسو هم ورسره کښېنئ دا سپینګیري نه دا سپینګیري دا چې بل هېڅ د کار نه یې سوا د دې نه چې جومات کې ټوخېږئ او بده ورځ هم جوړه کړي دا ځای د قرآن درس کې کښېنئ د حدیث درس کې کښېنئ د فقه چرته یو کتاب نورالرضا چرته پر استاد شروع کې د هغې درس کې کښېنئ چې آخره خاتمه مو ښه شي د ملک فیصلې د ضیاءالحق د لاسه خو سر دست آثار نه ښکاري لیکن خپلې فیصلې په دې علماو په قرآن کول شروع کوي وګورئ د لوی لاهور دی که وړوکی لاهور دی دلته خو تانه هم شته که کوم دی دا تانه ده جنډه که ده شنه دروازه زارو که که خبر اورئ تانه شته که نه دې خوا ګورئ
په وړوکي لاهور کې تاڼه که انجیل پکې پروت یا تورات یا قرآن یا زبور بل څه خو نشته د پیرنګي قانون پکې ٹھیک ده پولیس پکې د پیرنګي د پرکټو نوکران ناست ٹھیک شو په وړوکي لاهور کې ستا او زما منځ کې تنازع پیښه شوه جګړه پیښه شوه د قاضي فضل الله جماعت د خدای تاڼه ده قانون پکې د خدای پروت دی ایسے چو پکې د خدای ناست دی ٹھیک شو ناست دی پکې ستاسو منځ کې تنازع پیښه شوه د خدای تاڼم شته او د پیرنګي تاڼم شته او تا د خدای تاڼه پرېښو د پیرنګي تاڼې ته لاړې نو دا د خدای تاڼه به په قیامت کې ستا شفاعت وکړي نو بخښنې کم ځای نه رالې په دې مې پوهېږي اخر د مرګ نه وروسته خو تاسو بخښنه په قرآن کوئ که نه مولا ته وایي طالب ته وایي چې اړه قرآن را پسې وایي چې زر مې وبخ ټیک ده دا قرآن به وایي چې زه پروت ومه په جومات کې د دوړو لاندې پروت ومه په ما کې دا دفه لیکلې وه وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قرآن وی زما دفه موجوده وه چې که خپلو کې هم څه تنازع راله نو د خدای تاڼې ته ورشئ نو قرآن به وی زما قانون او د خدای تاڼه موجوده وه او تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي تاڼې ته یوړه نو قرآن به وی د خدای په ذات مې دې قسمې که دې شپاړس وکړمه بیا به قیامت وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر براشي او د خدای په عدالت کې به دعوه وکړي چې پروردګاره دا هغه قوم دی چې دنیا کې ستا قرآن پورې ټوکې کولې ستا قرآن ورته سپک ښکارېدو چې پیغمبر دا دعوه وکړي او قرآن در باندې دا دعوه وکړي نو وایه په ایمان د خلاصي لار به دې وي ولی خان ته ولی خان ته دلته خو نیشنل علام ډېر دي که نه دا سورپوش واه ورته ولی خان ته وی او مړي دوا ته راغلی مال خان خبره واوره دا قوم دی دې کې دوه قسمه خلق یو مالدار دی او یو غریبان غریبانو متیا کاله په نیشنل پورې ځان ومږلو د ښې ورځې مخې ونه کړ او غریبانو دا 40 کاله په ملا پورې ځان ومږلو د ښې ورځې مخې ونه کړ ښه
اوس په پاکستان کې هم د مالدار او د سرمایه‌دارو ده، د غریب نشته. غریب د 80 کالو نه د پیرنګي د زمانې نه وهل دي او ټکول دي او وهل دي او ټکول دي او جیلونه دي او مصیبتونه دي او کورونه دي او تالاشۍ دي او د پولیس ډیکې دي او وغیره وغیره. معامله ټوله د سرمایه‌دار. مالخان واوره، یکدم د پلار نظام بدل کا. ویل څه وکم؟ مالداو کا خان، نواب او سرمایه‌دار چې دا درې ډلې په پاکستان کې وي او د پاکستان غریب خاوره زکتا نو کمبړ مراشي په قبر مې متیاز. ما په خبرو پوهېږم. خان او نواب او سرمایه‌دار. اوس بېله خبره ده چې تاسو والله که خان ته ټینګېدی شي. د خان چې په دې وخت کې غول رابېږي، غول دلته خان شات کې راځي او بیا مولیان چې زمون خدا کمیسونه هم لږ ګګري دي، خان شات کې راځي. او د غریبه که چرته رښتیا شات رابېږي نو مونږ ورته وایي دی بیخو بس غل دی د خولې نه دی. که رښتیا شات یې غل شي او چې د خان رښتیا غل رابېږي نو مونږ یې په دغه نو عجوبه داسې ورته راکړه. نو په ایمان یې وایي مونږ به جنت ته ځو، جنت ته به ځو. د دې ثوابه ستاسو یو لیونی راغلی و ما ته ویل چې بجلیګر ملا ته یې مالا لخت اوس ورسره ده داسې. ویل تا بجلیګر ملا یا ډېرې چغې چې وهې؟ مالا او زه یم. ویل غوږ کېږده کینی دې لختې ته وګوره، دا د غوږ پیسکه دې وام. زه ګبراو شم چې دا سړی لیونی دی، رښتیا مې ونه وایي. مال کاکا خبره کوه. ویل جنت مې ټوکړې ټوکړې کو، ایسته مې وغورځو. جنت نشته چې نه په قبر چاله وویل چې جنت ته لاړو او نه چاته د جنت دوا وکړي. جنتونه نشته. او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی او تازه کړی مې دی اور. دا خلک داسې په قطار قطار رالیږه چې پکې ورچوم. لیونی شوې ابی مې لیونی شو په تورجمې باټینګن غواړي. جنت ته ګوره دې قوم ته وګوره، جنت ته ګوره دې خلکو ته. ایمان پیدا کوي د تحصیل ثوابه خلقو چې د نن نه په دې ملک تحریک شروع کوي چې مونږ به د ټولې ثوابه فیصلې چې دي د نن نه د ثوابه د علماو او د خدای په قرآن باندې وي. دا تحصیل ثوابي چې دی چې مچان پکې بنګېږي او سپي او پیشوګان پکې ګرځي او څوک ولې نږدې ورنشي. دا ایمان پیدا که ضیاءالله کې نه راولي تا خو په ځان راوستی شي که ستا او زما جګړه ده
نو چې پیرنګي قانون تم لاړ شو یا به ته ګټې یا به زه ګټم بل چا خو نه که خو یو به ګټي نو قرآن تم چې لاړ شي خو یا به ته ګټې یا به زه ګټم که نه نو ظالمه دی کې فرق څه دی